دوستانو په کوټه ښار کې دغه ځوان چې د دې نوم حماد دی خپلې ښځې د یار په خوښه باندې وژلی دی. یقینا ډېره د افسوس خبره ده چې داسې نازک ځوان او خپلې ښځې د یار په خوښه یعنې یار سره هغه میلاو سوې وه په دواړو باندې دغه هلک وژلی دی. نو ملګرو راځئ مکمله ویډیو د جمال تاريکي صاحب له خولې نه اورو چې هغه د دې په اړه باندې څه وایي او کومې تاڼې ایسي شوي چې دته کوم اف آی آر سینډ کړی دی د جمال تاريکي ته د هغه په اړه باندې جمال تاريکي څه وایي چې دغه جنۍ راولر سوې د خپل میړه د یار په ترو باندې څنګه وژلی دی. نو مکمله ویډیو ګورو دوستانو له اخره راسره اوسئ. السلام علیکم قدرمنو. حماد کاکړ د حماد کاکړ قاتلان نیول شوي دي. حماد کاکړ څو ورځې مخکې په کوچلاغ کې په ډزو وویشتل شو او شهید کړل شو. د ده په قتل کې د ده خپله میرمن او د هغه پخوانی عاشق دواړه نیول شوي دي، ګرفتاره شوي دي. دا کار چا وکړل؟ دا کار د کوټي سیریس کرایم انویسټیګیشن وینګ SCIW ترسره کړی. د حماد کاکړ خپله ښځه کورودانه پولیس له دوی څخه تفتیش وکړي. په تفتیش کې د اقرار وکړي چې حماد کاکړ زما په خوښه په سلا باندې زما پخواني عاشق بابر علي په ډزو وویشتل او شهید کړل. د حماد کاکړ ښځې مخکې هم څو وارې کوښښ کړی و چې حماد کاکړ ووژني، خو کامیابه نه شوله. قدرمنو، هر کله چې تاسو کوزده کوئ، خپل بچه ته واده کوئ، باید له خپله زویه او له هغه ښځې چې کوزده ورسره کوي له هغو پوښتنه وشي. د مور و پلار په خوله باندې تاسو کوزده مه کوئ، بیا به دغسې پیښې راځي لکه د حماد کاکړ. نو خپل ځان خوندي کوي، خپل اولادونه خوندي کوي، د خپلو بچو ودونه کوزدې په خپله خوښه وکړئ او دواړې خواوې وپوښتئ.